زمونږ د ویور طرف نه یو ډېر اهم کوېسچن شوی دی، خو دا کوېسچن زه تاسو نه کوم، دا ډېر عام هم دی زمونږ مشره کې. دا دوه انډې دي، که زه تاسو ته ووایم چې دا یو کچا انډه دی او یو پخه انډه، کومه انډه موږ وخورو چې موږ ته زیاته فایده هم راکړي او موږ ته پروټین هم زیات میلاو شي؟ کچا انډه صحیح دی که پخه انډه صحیح دی؟ نو تاسو به هم ډېر خلک دا سوچ کوئ چې دا کچا انډه ټیک دی، دې نه موږ ته زیاته فایده میلاویږي، حالانکې داسې بالکل هم نه دی، دا خبره بالکل هم غلطه دی. ولې؟ دې باندې غټ ریسرچ شوي دي، هغه هم در سره شیر کوم. دنیا کې جراثیم دي چې هغې ته موږ وایو سلمونیلا بکټیریا، دا داسې جراثیم دي چې د دنیا کې ډېر خلک مړه کړي دي، تقریبا بیلیونز اف خلک دا افیکټ کوي دا جراثیم، او ډېر خلک دا مړه کوي. خو دا جراثیم چې کوم دي دا کچا انډې کې موجود دي، د کچا انډې چې کوم د شیل دی که نه د پوستکی، دا جراثیم دې کې موجود وي. امریکې کې دې باندې ریسرچ شوی دی، تقریبا څه کم 80,000 خلک چې کوم دي هغه د دې جراثیم د لاسه بیماران کیږي، او تقریبا 13 خلک چې کوم دي یو کال کې د دې سلمونیلا جراثیم صرف او صرف د انډې د وجې مړ کیږي. ټیک دی، نو دا انډې کې وي دا جراثیم. که څوک دا وایي چې کچا انډه زه وخورم نو دا جراثیم دې ته هم لګېدلی شي. ټیک دی، دې کې د سلمونیلا بکټیریا دی. اوس دا جراثیم که چاته هم ولګي که نه، د دې علامات څه دي؟ علامات ډایرکټ په دې ته دستونه به هم شروع کېږي ورته، یا غټو بولو کې به هغه وینه هم دې ته شروع کېږي، خېټې باندې به هم درد راځي، الټی هم شروع کېدلی شي دې ته، ټول بدن کې دې سره درد هم راتللی شي، سخته تبه هم ورته شروع کېدلی شي. اوس د ریسرچ مطابق کچا انډه چې کوم دی هغه که ته خورې نو موږ ته څه شی پکار دی؟ پروټین پیدا پکار دی موږ ته. نو که دې کې چېرته 100% پروټین وي که نه، د ریسرچ مطابق موږ ته صرف او صرف 51% پروټین د کچا انډې نه ملويږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ پخې انډې نه موږ ته 100% پروټین ملويږي. کچا انډې کې سلمونیلا بکټیریا دي، جراثیم دي پکې، پخه انډې کې سلمونیلا بکټیریا او جراثیم دا څیزونه پکې نشته. نو که څوک کچا انډې خوري که نه، هغه نه ښه دا دی کچا انډه به دا خوري د دې لپاره چې موږ ته زیاته فایده میلاو شي، حالانکې فایده یې نشته. 50% فایده به درته ملويږي، پخه انډه که ته خورې 100% فایده به درته ملويږي. نو دا یو ډېر غلط مسکنسپشن دی. که څوک وایي چې کچا انډه زه وخورم ما ته زیات پروټین میلاو شي، دې باندې بالکل تا ته زیات پروټین نه ملويږي، دې کې جراثیم وي. چېرته هم کچا انډه مه خورئ. که چېرته پوره ریسورسز دپاره د فایدې دپاره انډې استعمالوئ نو انډه پخوئ پوره، هغه نه پس تاسو خورئ، پوره ریسورسز او پوره فایده به درته ملويږي. مهرباني.